سلامونه وخت مو پخیر دی. اجمل شهاب فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. تازه او بد خبر د بشري حقونو څار ادارې له ICC غوښتي چې د افغانستان غړیتوب وځنډوي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د بشري حقونو څار ادارې له ICC غوښتي چې د افغانستان غړیتوب وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې په د وروستیو کې له استرالیا سره د افغانستان لوبې لړۍ وځنډوله. د بشري حقونو د څار ادارې په خبرپاڼه کې راغلي تر هغه چې میرمنې تعلیم کار او سپورت ته راستنې نشي په سیالۍ کې د افغان لوبډلې د ګډون مخه باید ونیول شي. څو ورځې وړاندې استرالیا کرکټ بورډ هم په همدې علت له افغانستان سره لوبې لړۍ لغوه کړلې او وی ویل چې په ښځو محدودیتونه لري او له افغانستان سره هیڅ ډول لوبې نه کوو. که څه هم دې کار د افغان لوبغاړو غبرګونونه راوپارول، خو د استرالیا کرکټ بورډ مشري هم په جواب کې ویلي چې زموږ پریکړه د افغانانو د حقونو لپاره دی، سیاست نه کوو. بلخوا د استرالیا اجرایو رئیس نیک هوکلي وویل چې دا یو ډېر ستونزمن او غمجن حالت دی. موږ د لوبو لړۍ لغوه کولو پریکړه همداسې نه ده کړې او په دې اړه مو له حکومت سره په تفصیل سره مشورې کړې دي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.